د اوږدې مودې لپاره له نړۍ بیل ساتي چې دغسې خلکو ښو ته ښه ویل تاوان کوي په تبلیغاتي لحاظ په د اذهانو په لحاظ دا فایده کوي که تاوان کوي چې بیخي ښه کار یې کړی دغه ښو ته یې ښه ویل تاوان کوي که فایده کوي زه قرار صاحب دا وایم چې مثلا زه د هغه خلکو نه چې همیشه دا باش زه ورته یم څه شی ښه دی دوی یوه خبره کوي چې شمالي ټلوالې وواله دوی بله خبره کوي چې امنیت یې راوستلو ګورئ که شمالي ټلوالې وواله د شمالي ټلوالې سره یې ستا ټول افغانستان هم ووالو ستا په افغانستان کې هغه کدرونه چې تقریبا 50,000 ته رسېدلي وو د هغوی نه تقریبا 95% د افغانستان نه ووتل ستا د افغانستان اقتصادي نظام ته داسې ضربه ورکړه چې هغې په ځمکه ووالو ګوره په هر ملت کې که قوي حکومت راغلی وی په جمهوریت راغلی وی که شمالي ټلواله وه یا په جنوب کې خلک وو یا په مشرقي کې خلک بدماشان وو دا که یو صحیح رئیس جمهور راغلی وی دا خو موږ ولیده چې دا څومره بدماشان وو دا په یو ورځ کې صحیح کولی شو خو هغه وخت کې اراده صحیح نه وه اراده کوې د نه کرزي اراده صحیح وه نه د ډاکټر صاحب اشرف غني اراده صحیح وه چې قوي ودرېدلی تا سره 3 لکه 4 لکه ملي اردو ده څنګه تانه یو سړی راپاسېږي تانه یو هزاره راپاسېږي یا پښتون راپاسېږي یا تاجک راپاسېږي تانه بدماشي کوي په افغانستان کې دا خو د ټولو افغانانو کور دی زه دوی ته دا کریډټ نه ورکوم چې دوی شمالي ټلواله وواله شمالي ټلواله خپله ختمېدله یا نور بدماشان خپله ختمېده چې کله قوي اراده وي او دا قوي اراده راتله جمهوریت وخت نیسي جوړېږي د خلکو حکومتي دا خلک یې وختي خپل اراده په خپله په لاس کې اخلي د دوی دغه کسان چې تعریفونه کوي قرار صاحب د دې نقصان څه شی دی د دې نقصان دا دی چې دوی ته لاره برابروي یعنی خلکو سره خواخوږي جوړوي خلکو ته وایي چې یاره دغه صحیح دی دغه کارونه صحیح دي خو دغه ډېر کارونه یې خم دي که زه ته یوه پوښتنه کوم چې دا کارونه خو ډېر ښه دي ته خو دلته راغلی په اروپا امریکا کې راغلی یعنې ښه طرف ته روان دي ته کولی شې چې لا چې خپل بچي یو کال دوالته واړې ته ځې ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی چې تاسو نه تر هغه څوک پورې هغه وخته پورې بهتر مسلمان نه دی تر څو چې ځان ته خوښوي هغه بل مسلمان ته خوښ کړي تو خو دا د افغانستان خلکو ته خوښوي که نه یعنې زه خپل اولاد ته دا نظام نه خوښوم قطعا یې ورته نه خوښوم ته خوښې ته په اروپا امریکا کې اوسېږي خو لاړ شي یو کال خو ورسره واړوه که دغه خپلې لورګانې د یو کال دغه زامن د یو کال د تعلیم نه لرې کال ته په طالبي نظام کې یو پټکې ور په سر کړه ښایسته ګیره ورته پرېږده مسواک ورته په جب کې کېده بوځه که نه نه بیا نه بیا چې ته نه بې تی بیا بل ته ولې غواړې قرار سي نقصان دا دی د دې خلکو چې دلته د خلکو ذهنونه جوړوي د ځوانانو ذهنونه را جوړ کړي دي چې نه طالبان خو ډېر ښه دي که تاسو د اوسني ځوانانو ګورئ دلته نوي ځوانان چې دي د دوی ټولو ذهنونه داسې جوړ شوي چې طالب خو ډېر ښه دی حالانکه دغه ځوانه که ته پوښتنه وکړي چې ته خپل ژوند ته وګوره او ته د هغه ژوند ته وګوره ته هلته اوسېدلی شي دی نه شي اوسېدلی څو ټیک ټاکران لاړ شي هغوی هم د هغوی دپاره چې قدر وکړي دغه خبرې کوي نو دلته دا کسان چې دي دوی زه بیا هم لږ ناپوهه ګڼم چې د طالب صفت کوي د ویژن ډیر کمزوری دی د نظر ډیر زیات کمزوری دی چې دی دا خبره کوي هغه غټ دغه ته دا نه ګوري پکچر ته دا نه ګوري چې هلکه زما ملک خو یې تباه کړلو زما ملک خو یې برباد کړلو ستا د ملک نه چې په میلیونونه خلک وځي او منډې وهي ګوره پاکستان دغه څومره موده کې تقریبا 1 میلیون مهاجر راوشړلو خو ستا پرون 3 میلیونه مهاجر بیرته لاړل چې فرصت ورته پیدا شو که بیا ورته فرصت پیدا شو د ایران ته دا ایران موږ سره څومره سختۍ نه کوي دغه ایران ته د جنګ په حالت کې هم افغانان روان دي چې ښه پوهېږي چې هلته ډرونونه دي هلته امریکایي بمبارانې دي او خلک وژل کېږي خلځي خو د طالب سره نه پاتې کېږي خلک په لارو باندې په کشتیو کې ډوبېږي مړه کېږي خو د طالب سره نه پاتې کېږي د دې خلکو دغه ذهنونو روښانه کول دي ورته ویل دي ته چې دا کمې خبرې کې طالب کې ښه مطلق نشته هر څوک چې وایي چې طالب کې ښه دي هغه ښې چې دي تا ته ښه ښکاري خو په ظاهر به تا ته ښه ښکاري خو هغه په پټه کې هغه ښه نه دي هغه د افغانستان د خلکو سره دښمني د قرار سي دا د انګریزانو به خپلو مستعمرو کې د منابعو د استخراج لپاره پټلۍ تېرولې دي ریل پټلۍ به یې تېره کړه سړک به یې تېر کړو خو هغه وخت ته د معدنیاتو لوټ خو ډېره پخوانۍ مسله ده د هندوستان یې ټول لوټ کړو نو اوس په یو هندو راولاړېده د انګریز پټلۍ غواړم قرار صاحب دغه د هندوستان باره کې خبره کړو هندوستان ته چې کله انګریزان راتللو د هندوستان د ټولې دنیا جی ډي پي چې وه 6% وه او کله چې انګریز تله 3% ته پاتې شوله او د انګریزانو په هغه وخت 1% و چې کله رانوتل چې کله تله 10% همدغسې د طالب پخوانی دغه ته وګوره چې طالب کله افغانستان ته رانوځي د څومره پیسې لرلې او اوس د طالبانو سره کار وکړي د 4 ښځو او د 4 کورونو سره یعنې انګریز چې کوم کار کړی دی همدغه طالب دا کار کوي د ځان دپاره یې کوي البته پاکستانیان
او ډېر زیاته مننه نور دوستانو ته به ستاسو په اجازه تاسو په نوبت ورسې تاسو که واسطه یا د کوم خبره موضوع لا په هر صورت اکثرا په اشخاصو بوخت ساتي. په هر صورت اصلي بحث ټاکل صاحب تاسو واورېد. اصلي بحث دا دی چې په افغانستان کې ورو ورو په ځینو سیمو کې د ناامنیو د قیامونو د شکایتونو نښې راښکارېږي. په ځینو سیمو کې د محیطي ډیګریډیشن نښې دي چې محیط خرابېږي یا محیطي اثار د معدنیاتو د لوټ راښکارېږي. په ځینو سیمو کې د محلي زورواکانو سر راپورته کېدل دي او محلي ملایان زور پیدا کوي. بیا دغه مسلې چې اصلا د معدنیاتو په سر دي، اصلا د ریسورس په سر باندې دي، دا بیا بیرته په قومي مسلو اوړي. په دې کې بیا نړیوال شرکتونه هم دخیل دي. واضح خبره ده ځکه دلته چې کوم شرکتونه طالبانو راوستي دي اکثره یې مافیایي شرکتونه دي. هغه شرکت چې دوی د افغانستان د تیلو قرارداد ورکړی دی چې هغه ډېر لوی قرارداد دی. په هغه شرکت چې دوستانو ریسرچ کړی و، د هغه شرکت په ټوله میډیا باندې یو پروفایل قدر لا نشته، یعنې یو صحیح پروفایل یو شرکت نه لري، خو دوی ورته د 200 میلیون ډالرو معدن یا قرارداد ورکړی دی کال. نو کله چې دته ورته مافیایي شرکتونه افغانستان ته راسي، بیا دوی په خپل سر باندې وسلې تقسیموي، دوی په خپل سر باندې پیسې تقسیموي، دوی خلک اخلي، دوی خلک خرڅوي. دا په ملک کې د څه ډول حالاتو رامنځته کېدلو سبب کیږي. عموما که د ریسورس کرس په اړه معلومات لرئ چې ریسورس کرس څه شی ده، د معدنیاتو نه څه ډول تاوانونه اقتصاد ته پیښېدای شي، څه ډول تاوانونه محیط زیست ته پیښېدای شي، څه ډول تاوانونه ملي وحدت ته پیښېدای شي، څه ډول شخړې ځینې رامنځته کېدای شي، څه ډول تاوانونه د لوټ په شکل د افغانستان راتلونکو نسلونو ته پیښېدای شي. په دې مسایلو ټولو باندې یعنې اوپن بحث تاسو کولی شئ. مهرباني په هره برخه باندې غواړئ بحث وکړئ. سلامونه جناب قرار صاحب، تاسو ته او د بحث ټولو ملمانو ته. قرار صاحب زه خو ما دغه شیوه یا رویه دا ده چې زه غواړم تاسې د خولې که تشریح شي، زه په فرضیې کېدم 2 فرضیې لرم، ممکن لاندې ځوانان ترې ډېره ګټه واخلي، نه دی چې زه پرې تبصره وکړم. یو خو دا چې معدن په ټوله نړۍ کې لایتنایي شی نه دی چې هغه هېڅ خاتمه ونه لري. پروسیجر دا دی چې پخوا په جمهوریت په وخت کې به چې یو معدن په قرارداد ورکول کېده، اول به د هغې یو فیزیبیلیټي سټډي کېدله، بیا بعد د هغې نه هغه تدارکاتي پروسه یې مخکې تله. اوس معدن په داسې شکل ورکول کېږي چې مثلا حتی هغه د ټن واحد قیاسي هم ورته نه کارول کېږي، په لاریو باندې ورکول کېږي او د لایتنایي شکل باندې. د دې ترڅنګ دا هم نشته هغه څوک چې په معدن کې کار کوي، هغه انسان چې په معدن کې کار کوي د هغې هغه سیفټي ټول هم حتی په نظر کې نه دي نیول شوي. مثال پلاستیکي څپلکو کې هغه بیچاره راغلی ولاړې، کالي په ځان کې، خولۍ نه لري، سیفټي ټولز نه لري. داسې کوم شی شته په دنیا کې چې یو معدن یو هغه هېڅ لایتنایي هېڅ خاتمه ونه لري. د دغه اوسني استخراج او د دې لوټ په څنګ کې یو بله ډېره غټه بدبختي چې د دام سوال دی چې په دې کې تاریخي آبدات د پاکستان موزیم ته انتقالیږي او د دې په دې مورد دقیق معلومات شته دی چې ډېر تاریخي آبدات انتقالیږي، وړل کېږي. دویمه پوښتنه فرضیه زما دا وه قرار صاحب چې موږ او تاسو خو په دې پوه یو، تاسو ته د خدای ډېر عمر درکړي دغه روایت چې تاسو را ایجاد کړه د استعمار. آیا په دنیا کې تر اوسه پورې داسې کوم ملت پاتې شوی دی چې دی ووایي چې زه ستا استعمار منم، خو ته زما سرک جوړ کړه یا ما ته یو ځمکتل جوړ کړه یا یو تاکاو جوړ کړه یا یو پل راته جوړ کړه، خو نور د ستا استعمار یې د خپلې ازادۍ ورتېر شوی. اوس خو د پاکستان استعمار دی، د خلکو د غولولو په خاطر خو تجملي او شکلي کارونه به کېږي چې په سترګو کې واچئ. آیا په تاریخ کې داسې کوم ملت تیر شوی دی چې هغه د بل هېواد استعمار ومني، اما ودې وایي چې خیر دی راشه دا پلچک او دا شیونه جوړ کړه، نور زه ستا استعمار منم؟ مننه کومه. مننه. دا دواړه سوالونه به زه راسره کېږدم، ځکه ما مخکې ژمنه دا وکړله چې کوم بحث نور ملګري نه کوي په هغه باندې زه بېرته راځم په هغه بحث باندې. نو که ستاسې اجازه یې زه به نظر صاحب ته ورسم، کېدای شي ځینې مسلې د دوی په بحث کې یا د نورو ملګرو په بحث کې هم ټاکل شي او دغه دواړه خبرې ما راسره نوټ کړې، په دې باندې به
تفصیل څه هم دقیق ارقام د طالبان پارلمان او قانوني حکومت لخوا نه دي تصویب شوي، نو په لنډو ټکو باندې دغه وایم چې د کانونو اوسنی استخراج د افغانستان د راتلونکي د آبادۍ لپاره کار نه دی، بلکې دا د ملت د شتمنۍ د جلاوطنۍ او په تور بازار کې د افغان انسان د برخلیک په بیه د بقا د معاملو دوام دی. ډېره مننه کوم، هیله ده چې وخت مو د نور ملګرو ډېر نه وي. دوی خو هغه د سلو کلو وږی چې بس هغه ته برابر شي له نادیدتوبه دوی دا ارقامو ته داسې چې چا به حتما ورته ویلي چې په افغانستان کې 300 میلیونه ټنه ډبرو سکاره دي، با کیفیته سکاره، نو دوی ته دا 300 میلیونه ټنه او یو ټن چې دا بیا زر دغه کېږي، دا بیا زر کیلو کېږي او دغسې به یو حساب ورته کړی، نو دا حتما بیخي ډېر شی ورته ښکاره شوي دي. نو اکثره وخت به موږ هم له داسې په د ملایانو کې د ځینو خلکو سره بحث کوو، یا به دوی ویل وایي دا نه ختمېږي، دا بیخي دومره ډېر دي، وایي بیخي دومره ډېر دي. نو دا تصور چې وایي د ملت منابع نه ختمېږي، دوی به خدای خبر دي څو کلو حساب ورته کړی دا نه ختمېږي، د 10 کلو د 20 کلو، خو د یو ملت ژوندانه خو د سلګونو کلونو ژوندانه ده. ملت خو په سلګونو کاله ژوند کوي، په زرګونو کاله ژوند کوي، او په یو ملت کې نسلونه چې دي هغه په زرګونو کاله ژوند کوي. نو تاسې خو د راتلونکو نسلونو ذخایر په دې نسل کې نه سئ مصرفولی، نه یې سئ خوړلی. هوښیار ملتونه هغه دي چې منابع اول خرڅ نه کړي، تر خپله وسه پورې وساتي چې په خپله یې پروسس کړي، په خپله یې په پخو موادو تبدیل کړي او بیا یې له هغه وروسته خرڅ کړي. یعنې تر خپله وسه پورې ډېر منابع دغه رقم دي چې ته باید په داخل کې هغه پروسس کړي، د خام خرڅلاو په ځای باندې مشال دا دې په زوره کړو مشال. نو هدف دا دی چې که اوله هوښیاره خبره خو دا ده چې موږ بیخي منابع په د باندې خام نه خرڅولی، په خپل هیواد کې دننه اکثره منابع موږ تاسې پروسس کولی، د دې ویلیو اډیشن کیدی. ویلیو اډیشن دې ته وایي ستاسې د یو شي د 1 کیلو قیمت مثلا د وسپنې د 1 کیلو قیمت ښایي تا ته 1 سنټ هم څوک درنه کړي په بازار کې په خام شکل باندې، لیکن دغه وسپنه که په دغه ترموز باندې ته بدله کړې، نو د دې ترموز قیمت لږ تر لږه $40 $40 دی، یعنې کمترین قیمت یې درته ښیم. نو ته 1 سنټ ګوره او ته $40 ګوره، یعنې ته کولی شې چې په پروسس کولو سره د یو خام توکي قیمت تر 100 چنده پورې لوړ بوځي. ځینې خو داسې دي چې بیخي لا ډېر زیات، مثلا یورانیم دی، یورانیم که ته پروسس کې د خامو قیمت یې چې دی بیخي د ډبرو د سکرو قیمت دی. ماشاءالله شته د هغه قیمت چې دی د ویلیو اډیشن قیمت یې چې دی هغه په نظر کې خلک نیسي. خو بیا که چېرته فرضاً یو ملت یا معدن پې ډېري یا حالات دې ته جوړ شي، یو جوړ نه وي چې په یو هیواد کې دننه استخراج وشي، بیا ستاسو خبره د هغه لپاره د معقول استخراج لارې دي، یعنې د معقولې استفادې لارې دي. د معدنیاتو د استفادې مطلق بندول خو طبعا یو ملت هم نه کوي، خو معقول استخراج یې دا ده چې تاسې په داسې شکل باندې استخراج کړئ چې محیط ځینې متضرره نه شي، ماکسیمم ګټه او عواید بیرته ځینې ترلاسه شي، په قانوني لحاظ باندې د هغې عواید په درست شکل باندې په نورو سکتورونو ولګېږي. یعنې داسې نه شي چې معدن دې خرڅ کړو او پیسې رالې د ملایانو په سترخانونو ولګېدې او څلورو ښځو ولګېدې او د هغوی د ژوند د هغوی لپاره د ټیوټا موټرو او د لوکسو موټرو په واردولو ولګېدې، دا به بیا په مدرسو ولګېدې چې هغه بیرته یو بل ډول ضرر دی ستاسې ټولنې ته رسوئ. نو دا ټول اړخونه د مسلې باید په نظر کې ونیول سي، د هغه معقوله لاره یې سړی کوي. خو په افغانستان کې مخکې یاسیني صاحب یو خبره وکړه، کوم تکل صاحب چا وکړه چې موږ کله کله دغو بحثونو ته دې لپاره داخلیږو چې د طالب د فاجعې عمق خلکو ته معلوم شي، چې مثلا یو افغان انسان له ځان سره فکر وکړي چې ښه دا خو موږ په مکتبونو نه غږېږو، دا خو موږ په مکتبونو نه
خلک مکتب اول یادوي، مثلا هره ورځ د طالبانو په اړه د مکتب بحث کېږي. دلته خو موږ په مکتبونو نه غږېږو. خلک د طالبانو په اړه د په رسمیت نه پېژندل کېدلو د نړیوالې انزوا او دا چې افغانستان عملاً په یو زندان بدل شوی دی، دې بحث کوي. په دې خو موږ نن نه غږېږو. خلک له افغانستانه د انسانانو د فرار بحث کوي. دا نن خو قرار په دې موضوع نه غږېږي. دغسې یو موضوع چې موږ دومره بحث هم نه پرې کوو، یعنې د موږ د سیاسیونو په خبرو کې ما تر اوسه پورې د معدنیاتو په اړه باندې یو تقریر نه دی اورېدلی چې دوی راولاړ شوي په دې اړه یو ډېر قوي کنسرن یو سیاسي څیرې مطرح کړی وي. لیکن داسې یوه موضوع چې موږ بحث هم معمولا نه پرې کوو، دومره خطرناکه ده. یعنې د طالب د فاجعې د عمق د بیانولو لپاره موږ ځینې وخت یو موضوع را اخلو. د دې موضوع د دغه بحث معنا دا نه ده چې اوس موږ طالبانو ته ناست چې دوی ته دا ور زده کوو چې معدن تاسې څنګه استخراج کوي، یا د دوی چل نه ده زده، موږ یې ورښیو، یا دوی د دې شیانو په ضرر نه پوهېږي او موږ یې په ضرر پوهوو. په خدای قسم چې طالبان وغواړي د دې مسلې په حساسیت باندې تر موته ښه پوهېدای شي، ځکه چې موت زم دومره ډېر عصري علوم مې نه دي کړي. زم په یو اعتبار ما مدرسه لوستې، د دیني علوم مې لوستې دي، نو چې زه پرې خبر یم، خو یو بل ملا هم دا علم ترلاسه کولی شي. رالېږل شوي د همدې لپاره دي، یعنې ډېره برخه د دوی چې د هغه د افغانستان د تباهي لپاره پاکستانیان دي، د پاکستان د استخباراتو خلک دي، د هغوی کرنیلان دي، د هغوی جرنیلان دي، په افغانستان کې والیان دي، په افغانستان کې وزیران دي، په افغانستان کې ټول سیستم هم هغو چلوي. یا خو دا مسله ده، یا بیا که د افغانستان خلک دي خاینان دي، هلته په چور کې ده ته ګټه ده. دا نه چې دی په دې نه پوهېږي چې د دې خو مثلا معدن مې لوټ کړو، د سرو زرو معدن مې لوټ کړو، د دې دا خو د اوبو منابع ته د مشینري د کولینګ لپاره ته اوبه استعمالوي. دا د اوبو منابع چې کانټامینیټ شوې، د دې مثلا څو ډول امراض د دې څخه پیښیږي. اوس مثلا په دې کې د لیډ استعمالیږي، سروپ استعمالیږي، یا مثلا مختلف نور منرالز استعمالیږي، یا کیمیکلز استعمالیږي. د دې هغه په د دې معدنیاتو په پروسس کې د دې لپاره چې دا سره زر درانه کې چې هغه بیا د هغه لاندې کینی او له اوبو سره ولاړ نه شي، دوی په دې کې مختلف نور دغه استعمالوي، نور کیمیکلز استعمالوي. دا ویسټ ټول په دې اوبو کې، په دې ځمکه کې، په دې خاوره کې پاته کېږي. او ځینې کیمیکلز داسې دي چې هغه د عمر ابد لپاره پاته کېږي، هغه بیخي له منځه نه ځي. یعنې ځینې مسایل مثلا په هوا کې چې یو ګاز خپور شي، خو کېدای شي ولاړ شي، ورک شي. ځینې ثقیل ګازات دي چې حتی په له هوا سره نه انتقالېږي. ځینې داسې منرالونه او داسې کیمیکلز دي چې هغه په ځمکه کې د ابد لپاره پاته کېږي، د حیات واش لپاره ضرر دی، د ځمکې او د زراعت لپاره ضرر دی. او دا اوس په افغانستان کې په دغه شکل سرطانونو هغه کړی دی، زور اخیستی دی. پرون ډاکټر صاحب زدران د موږ تاسې یو ډاکټر دی، د نیورو سرجن دی، د برین دی، هغه متخصص دی. هغه له هلمنده دغه خبره وکړه چې په هلمند کې ډېر په سرکشه شکل باندې د برین ټیومور زیات شوی دی، او ډېر زیات خلک له هلمنده د دماغي تومور د راتګ له امله دغه دي مثلا شکایت کوي. او دا حتما یو محیطي دلیل لري، یعنی کله ستاسې په یوه سیمه کې یوه ناروغۍ په یاغي شکل باندې موجوده وي، دا بیا طبیعي نه ده. موږ تاسې خو بس وایو چې بس خدای تعالی تقدیر ده او سړی مړ سو، خو خبره دا ده چې هلته یې وګورې یو نه یو ډول کنټامینیشن به یا په اوبو کې موجود وي، یا به په خاوره کې موجود وي، یا به په زراعتي توکو کې موجود وي، یا حتی حیوانات، کوم حیوانات تاسې مصرفوئ، که ماهی غوښه خورئ. اوس دلته د ماهي د غوښې په اړه باندې زه کله کله دا فیشنګ ته ځم، دغو شیانو ته لږ لږ ورپام وي. دا باټم فیډرز چې دي، دغه کوم ماهیان چې د اوبو په لاندې طبقه کې ګرځي، د دوی غوښه زهرجنه وي کله کله، او داسې زهرجنه نه چې دفتن سړی وژني، خو کنټامینیټډ دي او د امراضو سبب کېږي. نو هغه ځکه چې د دوی په غوښه کې دوی خو لاندې برخه د طبقه د اوبو کې کیني، نو ټول هغه ګندګي لاندې ځي، لاندې مواد دوی خوري، او د همغه څخه ځینې مایان تغذیه کېږي، او همغه د ډېرو ضررونو سبب. طالب یې خواته وي، دا یو ضرر چې دی د راتلونکو نسلونو لپاره افغانستان له د استوګنې له قابلیته غورځوي. دا یو ضرر یې باور په خدای وکړه په دې ارزي طالب له افغانستانه وشړل شي. دا نور ټول مسایل یو طرف ته پرېږده،
په هره ستونزه یې تر بله غټه او بله یې تر بلې غټه که موږ یوازې د معدنیاتو په ستونزه باندې یوه میاشت پرله پسې وغږېږو دا وخت ورته کم دی. ما